السلام علیکم ورحمت الله. تورخم پټنغالي کې یو هغه ځای چې زموږ هیوادوال د کرښې نه راوړي دلته یو دوه درې ورځو لپاره دیره کېږي تر څو د بایومیټریک وسي هغه صحیح خلک پکې تشخیص سي. هغې ځای نه وروسته بیا دولت دی په موټرو کې باري چې کوم ولایت یې هلته به رسېږي. دې نه مخکې د هغه یو ښارګوټ افتتاح وکړه چې یو اویا کوره به جوړو د کېدای شي دا زیات سي 100-1.5 پورې به سي. هغه افتتاح م وکړه. بیا دلته د سا افتتاح م وکړه. ما سره په موټر کې د دفتر نه پوهېږې مکتب خصوصي غزنه په غزني ولایت کې یو دوه درې څلور مکتبه دي. دا هغه جامې دي چې ډېرې کمې ښکاري ولې ارزښت به یې ډېر لوی. پوهېږې ماشومانو د مکتب متعلمینو هر یو د خپل مور جامې د خور جامې د ورونو جامې د پلار جامې هغه چې کور کې دی درلودلې همدومره وسو هغه یې راټولې کړې ډېر ښایسته دغسې بوجیو کې بندي کړي دي تر څو پورې دا خپلو هیوادوالو ته دې ته وایي مینه دې ته وایي هغه یو درد ټولو سره یو درد وي که نه که هغه غزني وګوره او ننګرهار وګوره الحمدلله الله دا اتفاق و اتحاد نور هم لوی کړي. دا دومره شی نه دی خو هغه کم معنوي هغه یې که موږ وګورو ډېر دی. الله دې ټول افغانان سره همداسې تر اخره په اتفاق و اتحاد لري. دا به دلته ښکته کړو د دغه ځای چې کوم مسؤلین دي د خدماتو هغې ته مې وسپارل نو که موږ یې تقسیمو بیا شاید بې نظمي پکې منځته راسي نو دلته مې هغه مسؤلینو ته وویلې چې کله هم دلته داسې کومه کورنۍ وه چې تاسو وینئ ډېر غریبان وي وینئ د هغې جامې زړې وي هغې اوس لپاره څه وس نه لري نو دکې هم بوټان شته دي هم جامې شته هم کوټونه پکې شته هم پړونه پکې شته هر څه پکې شته. نو مولوي صاحب ورته انشاءالله ورکوي او اجر به یې د غزني ورونو ته رسېږي. الله دې ورته اجر ورکړي. خدای پاک دې خوشحاله او سوکال لري. دا به موږ ښکته کول ته به یې کېږو. دا یو به زه خلاصه کړمه دا دی. الله دې خیر ورکړي. د خپل د تن جامې د خپل اولاد جامې راوباسي دې نور ورونو سره شریکې دې نه هم غټه خبر شته. الله دې افغانانو دا اتفاق و اتحاد همیش لري. ښه پړونې هم شته دي. الحمدلله هغه د یخني جامې هر څه مکمل پکې شته دي. خدای دې خیر و برکت ورکړي چې د خپل د تن جامې د وباسي او خپل ورونو ته نو دې نه معلومیږي چې دا قوم نه بیرودونکی دی. دا قوم څومره دښمن چې د دوی ترمنځ هغه بې اتفاقي او هغه ته لمن وهي خو دا خوب دی اوبو ته ووایي انشاءالله نه ناکامیږي چې یو سړی خپل د تن جامې خپل د اولاد د تن جامې اخلي غزني کې اوسي او ننګرهار ته رالېږي نو دې نه غټه خبر یا غزني کې اوسي هرات ته لیږي. همدغه ماشومانو تقریبا د 40,000 افغانیو شاوخوا کې نغدې پیسې هم رالېږلو هرات زلزله ځپلو لپاره ته او جامې دا یې تاسو وینئ. الله یې تاسو نه راضي شي.